اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت اتدیرشمه برخه. په تیره برخه کې مو د هغه قانون مادي بیانولې چې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه شریفه کې د نوی ټولنې دپاره ایښی و. رسول صلی الله علیه وسلم په دغه حکمت او په دې پوهې سره د نوی ټولنې دپاره دغه مصلحت او حکمت او د فایدو څخه یو ډک قانون کښېښوی. نو دغه ظاهري قانون اصلا د هغه معانیو یو اثر و چې مکرمه او جلیل القدر اصحاب کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم په صحبت او په ملګرتیا سره حاصل کړی و. رسول صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب کرام د مخه تر دې قانون پر تعلیم او پر تربیه، د نفسو پر پاکوالي، د ښو اخلاقو په عملي کولو، د ورورګلوۍ او د محبت، د مجد او د شرف، د طاعت او د عبادت په ادب سره مؤدبه کړي ول. تاسې راسئ چې دلته د رسول صلی الله علیه وسلم ځینې هغه اقوال یا لارښوونې رانقل کړو چې خپلو متابعینو یا پیروانو ته به د ښه ژوند د حاصلولو لپاره فرمایلې. دا ځکه چې اول به موږ د خپل رهبر او پیشوا رسول صلی الله علیه وسلم پر دغه ارشاداتو ځان خبر کړی وي، او دویم به مو د خپل ژوند سره مشق او عملی کار ګرځولی وي. نو رسول صلی الله علیه وسلم څخه یو چا پوښتنه وکوله چې کوم اسلام خیر او بهتر دی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل خلکو ته ډوډۍ ورکوئ او هر چاته که یې پیژنئ که یې نه پیژنئ سلام ورچوئ. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې په اصل کې یهودي و او بیا مسلمان شو، دی وایي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته رالی زه ورغلم. کله چې مې د رسول صلی الله علیه وسلم مخ ولیدی نو زه پوه شوم چې دا مخ د درواغجن مخ نه دی، او اوله خبره چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایله هغه دا وه: ای خلکو، په خپل منځ کې سلام نشر کوئ، یعنی که څوک پیژنئ که نه پیژنئ سلام ور اچوئ. تاسې پوهیږئ چې د سلام ویلو څه مقصد او څه معنا ده. دا چې ته د اول وارې دپاره د یو چا سره مخامخ سې او د ده دپاره د الله جل جلاله څخه د سلامتیا غوښتنه کوې او ورته وایه چې پر تا دې سلامتیا وي او د الله جل جلاله رحمت دې در باندې وي. آیا دا ممکنه ده چې ته دې هغه انسان ته تکلیف یا ضرر ورسوې؟ هېڅکله نه. د اسلامي سلام مفهوم او مقصد هم دغه دی، او بیا چې هغه مقابل طرف هم په عین لطف او په اطمینان سره تا ته دغسې سلامتیا او الهي رحمت وغواړي، دلته به د ټولنۍ ژوند او د ټولنې د افرادو په مابينځ کې څونه محبت او همدردي او څونه سکون او اطمینان پیدا سي. او سلام ویل یوازې په خوله سره نه دی، بلکې په عمل کې به دې هم د دغه سلام آثار ښکاره وي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ایها الناس افشوا السلام، ای خلکو په خپلو منځو کې سلام نشر کړئ، واطعموا الطعام، او خلکو ته ډوډۍ ورکوئ، وصلوا الارحام، او د اقرباو سره دوستی او همدردي کوئ، وصلوا باللیل والناس نیام، او د شپې چې خلک ویده وي تاسې لمونځ کوئ، تدخلوا الجنة بسلام، په سلامتیا سره به جنت ته داخل سئ. تاسې په دغو څلورو جملو کې په غور او په دقت سره فکر وکړئ. همدارنګه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه څوک چې د ده همسایه د ده د ازارو څخه په امان نه وي هغه جنت ته نه داخلیږي. اوس نو ته فکر وکړه چې زه ستا همسایه یم او ته زما همسایه یې، او د همسایه په باره کې د اسلام امر دغه وي. نو که زه او ته په دغه امر سره عمل وکړو هلته به مو څونه آرام او هوسا بلکې د محبت څخه ډک ژوند وي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د ده د لاس او د ژبې د ازار څخه سالم پاتې سي، یعنی د ده له هره شر څخه که د لاس شر وي او که د خولې شر وي خلک په امان وي. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي
ټول مؤمنان لکه یو سړی یا ټول مؤمنان د یو سړي یا د یو جسد په مثال سره دي. که د یو چا سترګه خوږېدله نو ټول بدن یې په تکلیف وي، او که یې سر خوږېدی ټول جسم یې په تکلیف وي. یعنی که په مسلمانانو کې یو سړي ته مشکل پیښ و، ټول مسلمانان باید ورسره په تکلیف سي او ټول د تکلیف د لرې کولو لپاره باید چې کوشش وکړي. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن د مؤمن لپاره داسې مثال لري لکه د دیواله خښتې چې یوه په بله سره ټینګېږي. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یو د بل سره بغض مه کوئ، حسد مه سره کوئ، دسیسې مه سره جوړوئ، بلکې د الله جل جلاله بندګان او د یو بل سره ورونه اوسئ. مسلمانانو ته دا نه ده روا چې د بل مسلمان ورور سره تر 3 ورځې زیاتې خبرې بندې کړي. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان د مسلمان ورور دی، نه ظلم ورسره کوي او نه دشمن ته تسلیموي. او هر هغه څوک چې د خپل ورور د حاجت په اجرا کولو کې کوشش وکړي، الله جل جلاله به د حاجت پوره کړي. او که چا د یو مسلمان یو تکلیف لري کوي، الله جل جلاله به د قیامت د ورځې د تکالیف څخه یو تکلیف د څخه لري کړي. که چا د یو مسلمان پرده وکړه، الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د پرده وکړي. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي پر هغه چا رحم وکړي چې په ځمکه کې دي، هغه څوک به در باندې ورحمیږي چې په اسمان کې دي. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک مؤمن نه دی چې دی ځان مړوي او څنګ ته همسایه وژي. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان ته بد ویل فسق دی او جنگ ورسره کول کفر دی. او بل حدیث شریف کې رسول صلی الله علیه وسلم د لارې څخه د آزار د شي د لرې کولو په باره کې لکه یو شیشه یا ډبره یا میخ یا د کیلې پوستکی او داسې نور دا صدقه بللې ده او د ایمان د حصو څخه یو حصه بللې ده. او رسول صلی الله علیه وسلم خلق د خیرات ورکولو ته تشویقول او د خیرات داسې فضایل ورته بیانول چې د خلکو په زړه کې خیرات خوښ وګرځي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقه او خیرات ګناهونه داسې پټوي لکه اوبه چې اور وژني. تاسې پوهیږئ چې صدقه خو رحم پر غریبانو دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي هر مسلمان که بل مسلمان ته د لسوالي په وخت کې کالی ورکړي، الله جل جلاله به د جنت کالی په واغوندي. او هر مسلمان که بل مسلمان ته د لوږې په وخت کې خوراک ورکړي، الله جل جلاله به د جنت د میوو څخه خواړه ورکړي. او هر مسلمان که تږي مسلمان ته اوبه ورکړي، الله به د رحیق المختوم شراب په وڅښي. رحیق المختوم د جنت خوندور شربت دی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل ځانونه د دوزخ د اور څخه وساتئ، که څه هم د نیمې خورما په خیراتولو سره وي. که خورما نه وه نو په ښه خوږه خبره سره، یعنی یو له بل سره پستې او خوږې خبرې کول، په دې سره هم سړی کولی شي چې د دوزخ د اور څخه ځان خلاص کړي. او پر دغه ټولو ارشاداتو سربیره رسول صلی الله علیه وسلم خلق و عفت او نه سوال کولو ته دعوتول، د صبر او قناعت فضایل یې ورته بیانول. او فرمایلی که چا فقر او سوال کوي د قیامت په ورځ به یې پر مخ وشي نه وي. البته ته د دې حکم څخه هغه سوالګر وتلی دی چې د ډیر ضرورت په وخت کې د چا څخه یو شی غواړي. رسول صلی الله علیه وسلم د دغو لارښوونو ترڅنګ خپل اصحاب کرام عباداتو او هغه اجر او ثوابو ته تشویقول چې د الله جل جلاله سره ول. په دغو لارښوونو او ارشاداتو سره رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحاب کرامو معنویات او مواهب دونه ورپورته کول چې د بشر په تاریخ کې پس له انبیا علیهم السلام څخه د کمال و هغه لوړې درجې ته دوی ورسېدل. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي که څوک غواړي چې د یو چا متابعت وکړي او د هغه پر لار ورسره ولاړ شي، نو د هغه چا پر طریقه رهیسي چې هغه پر اسلام او پر سمه لار وفات سوی وي، ځکه ژوندي خلک د فتنې د اوښتلو څخه نه دي په امان. نو د رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب د دې امت افضل انسانان ول، زړونه یې پاک ول، په علم کې عمیق ول، دنیوي کاروبار یې لږ و. الله جل جلاله د خپل نبی د صحبت او د دین د اقامت لپاره اختیار کړي ول. د هغو فضیلت باید چې وپېژنو، د هغو د لارې متابعت باید چې وکړو څومره چې مو په وسه پوره وي، د هغو اخلاق او عادات باید چې اختیار کړو، هغه پر مستقیمه
لار باندې کړلي ول او بیا په خپل رسول صلی الله علیه وسلم د ټول امت قائد اعظم داسې ظاهري او معنوي کمالات درلودل داسې مجد او شرف درلودي داسې ښه اخلاق او ښه خویونه درلودل چې زړونه ورکشېدل او ځانونه ته قربانېدل چې و خبره نه وکړي نو صحابه کرامو به د هغې پر عمل کولو تلوار کوي د خیر په کارو کې رقابت او منافسه سر کوله نو رسول صلی الله علیه وسلم په دغه عالی اوصاف سره وکولای شوی چې په مدینه منوره کې یو نوې د مج او د شرف داسې ټولنه جوړه کړي چې په تاریخ کې مثل نه لیدل کېږي او د دغه نوې ټولنې د مشکلاتو د لرې کولو لپاره داسې حل پیدا کړي چې یو انسان په راحت سره ژوند پکې وکړي دا هم په داسې وخت کې چې د هغه وخت انسانان د جهالت په تاریکۍ کې ژوند کوي خو په دغه لارښوونو او په دغه لوړو معنویاتو د دې دغه نوې ټولنه او د دې نوې ټولنې عنصرونه پوره شول او د دغه وخت د ټولو مشکلاتو په مخ کې ودرېدل د ورځو او تاریخ مخ یې وسمې لارې ته راواړول پس له هغه څخه چې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې د نوې اسلامي ټولنې اساس ټینګ او مضبوط کړي د مسلمانانو په منځ کې عقیدوي سیاسي او نظامی وحدت راوستی نو یې دا ښه او غوره وبلل چې د غیر مسلمینو سره هم منظم علاقات ولري او د دې کار څخه مقصد دا و چې ټول بشریت په امن او سلام خیر او سعادت کې ژوند وکړي او دغه منطقه په یو اتحادي منظمه منطقه وګرځېږي هلته په هغه منطقه کې چې په تعصب او په نفاق سره ډکه وه د عفو او بخښنې طریقه کښېښول شي لکه د مخکې چې مو درته وویل چې هغه غیر مسلمین چې په مدینه منوره کې پراته ول هغه یهود ول دغه یهودو که څه هم پټ په زړه کې د مسلمانانو سره عداوت درلودی مګر تر اوسه پورې هیڅ مقاومت او دښمني نه وه ښکاره کړې نو رسول صلی الله علیه وسلم د دغه یهودو سره هم یو خاصه معاهده ولیکله یا په بل عبارت د یهودو دپاره هم د دوی په خوښه او اتفاق سره یو قانون ولیکئ چې په هغه قانون کې یهودو ته دینی او مالی مطلق ازادي ورکړه او رسول صلی الله علیه وسلم د دوی دپاره د فرار کولو یا د مال د مصادر کولو یا د دښمنۍ هیڅ حساسیت نه و اختیار کړی او دغه قانون د هغه قانون ترڅنګ و چې په خپله د مسلمانانو ترمنځ لیکل شوی و چې د هغه قانون مهمې مادې مو درته بیان کړي او اوس به د یهودو سره د لیکل شوي قانون معاهدې هم یو څو ټکي درته بیان شي اول د بني عوف یهود د مسلمانانو سره یو امت دي د یهودو خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین د دوی مریان او د دوی ځانونه د دوی دي او په دوی پورې اړه او تعلق لري دویمه ماده یهود خپل خرڅ او مصرف کوي او مسلمانان خپل خرڅ او خپل مصرف کوي دریم یهود او مسلمانان به یو د بل مرسته د هغه چا په مقابل کې کوي چې د دوی سره جنگ کوي او یا پر دوی تجاوز او تیری کوي څلورمه ماده یو سړی د بل حالف په ګناه نه نیول کېږي او د مظلوم به مرسته کېږي پنځم تر کومه وخته چې مسلمانان په جنګ کې وي یهود د مسلمانانو ملګري دي شپږم که د دغه عهدنامې د خلکو په مابین کې یو داسې شخړه یا اختلاف پېښ شو چې د هغه څخه د شر او د فساد د پېښېدلو ویره موجوده وه هغه موضوع به الله او رسول الله ته محول کېږي یعنی د هغې موضوع فیصله به په الهي قانون سره کېږي اووم قریشو او هغو کسانو ته چې د قریشو نصرت کوي هغو ته به جوار نه ورکول کېږي اتم مسلمانان او یهود به یو د بل سره د هغه چا په مقابل کې مرسته کوي چې پر مدینه منوره حمله کوي او پر هر چا د هغه حیثیې ساتنه لازمه ده چې د دوی وطرف ته وي نم دغه عهدنامه بېله ظالمه او ګناهګاره بل څوک نه ماتوي یعنی هر چا که دغه عهدنامه ماته که هغه ظالم او آثم دی او جزا ورکول کېږي د دغه عهدنامې په لیکلو سره مدینه منوره او د هغې شاوخوا داسې وګرځېدل لکه یو وفاقي دولت یا فدرالي حکومت چې مرکز او پایتخت یې مدینه منوره بلل کېږي او دغه حکومت د دې قائد او رهبر رسول صلی الله علیه وسلم و حکم او اوامر په دغه حکومت کې د مسلمانانو دي نو په دغه عهدنامه سره مدینه منوره د اسلام لپاره یو حقیقي او واقعي مرکز وګرځېدی او پایتخت یې مدینه شریفه وګرځېدله
او د دې لپاره چې د امن او د سلام منطقه نور هم پراخه شي، رسول صلی الله علیه وسلم په راتلونکي وختو کې د نورو قبایلو سره هم د وخت د مراعات سره سم دغسې معاهدې او قوانین ولیکل چې په راتلونکي بحثو کې به پر خپل ځای درته بیان شي. اوس به تر هجرت وروسته د قریشو څه دسیسې درته بیان شي. موږ مخکې هغه تکالیف او ازارونه درته بیان کړل چې د مکې مکرمې کفارو پر مسلمانانو تیرول، او د دوی هغه عملونه هم درته بیان کړل چې د هجرت په وخت کې د مسلمانانو سره وکړل، چې د هغو اعمالو په سبب د مکې مکرمې کفار د دې وړ وګرځېدل چې جنګ ورسره وشي او مالونه یې مصادره کړل شي. خو دوی پر هغه اعمالو سربیره بیا هم هغه خپل عداوت نه پرېښوی او د غفلت له خوبه سره نه سول راویښ، بلکې په دې ډېر خواشیني ول چې مسلمانان ولې د دوی د عذاب څخه خلاص ول او ولې په مدینه منوره کې د آرام ځای پیدا کړ. نو یا عبدالله ابن ابی ابن سلول ته هغه چې مشرک او د انصارو رئیس بلل کېدی، نو هغه ته خط راولېږئ او په خط کې ورته لیکلي ول تاسې زموږ سړي ته یعنې رسول صلی الله علیه وسلم ته ځای ورکړئ. موږ په الله سره قسم کوو چې یا به جنګ ورسره کوئ او د خپله ښاره څخه بېباسئ، یا موږ ټول پر تاسې باندې حمله کوو، تاسې به ووژنو او ښځې به مو بندیانې ونیسو. د دغه لیک په رسېدلو سره عبدالله ابن ابی اراده وکوله چې د مکې مکرمې د مشرکانو امر پر ځای کړي. دا ځکه یو خو د په خپله د رسول صلی الله علیه وسلم سره ذاتي حسد او عداوت درلودی، ځکه د دا فکر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم د ده باچهي د ده څخه اخیستې ده، چې مخکې مو بیان درته وشو چې که رسول صلی الله علیه وسلم نه وی راغلی د مدینې منورې اوس او خزرج قبیلو دی د ځان لپاره باچا ټاکئ. نو د دا خیال کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم زما څخه باچهي اخیستې ده، او بل د قریشو د طرفه دغه امر هم ورته راغلی. عبدالرحمن ابن کعب رضی الله عنه وایي کله چې عبدالله ابن ابی او د ده بت پرستو ملګرو ته دا امر ورسېدی، نو خپل نفر یې د رسول صلی الله علیه وسلم د جنګ دپاره سره راټول کړ. رسول صلی الله علیه وسلم چې په دغه واقعه خبر شو نو ورغلی او ویې فرمایل د قریشو د جنګ وعدې دې حال ته ورسولاست؟ قریش دونه ضرر نشي در رسولی لکه دغه اوس چې تاسې خپله و خپلو ځانو ته ورسوئ. تاسې اوس غواړئ چې د خپلو ورونو او اولادو سره وجنګېږئ؟ هغو چې د رسول صلی الله علیه وسلم دغه خبرې واورېدې بیرته سره وپاشل شول، او عبدالله ابن ابی په دغه وخت کې د جنګ اراده پرېښوده. خو دا معلومه خبره ده چې دغه عبدالله همیشه د قریشو ملګری او طرفداره و. هر وخت چې به دا موقع په لاس ورغله چې مسلمانان او مشرکان په جنګ سره اخته کړي، ده به خپل ټول کوښښونه کول او په دغه کار کې یهودو هم د ده مرسته کوله. مګر هلته د حکیم نبی صلی الله علیه وسلم حکمتونه ول چې د دوی شر او شیطانت او د هغو اورونه هر وخت په پوره حکمت سره وروژل. په دغه وختو کې سعد ابن معاذ رضی الله عنه د عمرې د ادا کولو دپاره مکې مکرمې ته ولاړی، او هلته د پخواني شناخت او تعلق په سبب د امیه ابن خلف کور ته ورغلی، او بیا امیه ابن خلف ته وویل چې زما دپاره داسې فارغه وخت وګوره چې زه پر کعبه شریفه طواف وکړم. امیه هم د څاښت په وخت کې د طواف دپاره راویستی، خو په لار کې ابو جهل په مخه ورغلی. ابو جهل وویل یا ابا سفیان دا څوک در سره دی؟ هغه ورته وویل دا د اهل یثرب سعد ابن معاذ دی. ابو جهل و سعد رضی الله عنه ته وویل ګمان نه کوم چې په امن سره دې په کعبه شریفه طواف وکړي، ځکه تاسې هغه د دینه وتلو خلکو ته ځای ورکړی او تاسې دا عزم کړی دی چې د هغو نصرت او کومک وکړي. په والله که دغه ابا سفیان نه وای نو خپل کور ته به سالم نه وای رسېدلی. سعد ابن معاذ په لوړ اواز ورته وویل په والله که تا زه د دې طواف څخه منع کړم، زه به تا د هغه شي څخه منع کړم چې هغه و تا ته تر دغه ډېر سخت تمامېږي. ستا تجارتي قافله خو پر مدینه شریفه تېرېږي. د مکې مکرمې کافر قریشو یوازې په دې سره کفایت ونه کوي چې د مدینې منورې و مشرکانو او منافقانو ته لیکونه ورولېږي، بلکې مهاجر مسلمانانو ته هم حال ورولېږئ چې تاسې په دې مخه تاوځئ چې یثرب ته ولاړاست او زموږ څخه خلاص واست. موږ به هلته پسې درسو او د خپلو کورو په مابینځ کې به مو نیست او نابود کړو. دغه خبرې یوازې تهدیدونه او وعدې نه وې، بلکې رسول صلی الله علیه وسلم ته د قریشو د خیانت او د شر د ارادې حالات معلوم ول، نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانان به
شپې به په بیداری او په پیرو او په غزمو سره تیرولې. امام مسلم د حضرت عائشہ رضی الله عنها څخه روایت کوي چې وایي د مدینه منورې په اول شپو کې رسول صلی الله علیه وسلم د شپې ویښو. یو شپه یې وفرمایل کاشکې زما د اصحابو څخه یو صالح سړی نن شپه پر ما پیرو وکړي. وای موږ د الله سره ناسو چې د اسلحې شرنګي مو واورېدې. رسول صلی الله علیه وسلم وویل څوک یې؟ هغه وویل سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل د چیش د پاره راغلی؟ دا وویل زما په زړه کې پر رسول صلی الله علیه وسلم بیره راولېده، رالم چې پیره پر وکړم. رسول صلی الله علیه وسلم هم دعا ورته وکړه او بیا بیده شو. داسې نه وه چې دغه پیرې ځینې شپې وي او ځینې شپې نه وي، بلکې دا د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو دپاره همیشنی او پرلپسې کار و. د حضرت عائشې رضی الله عنها څخه روایت دی چې پر رسول صلی الله علیه وسلم د شپې پیرې کېدلې تر څو چې د الله جل جلاله دا قول نازل شو چې په سورة مائده 78 نمبر آیت کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والله يعصمك من الناس، یعنی الله دی له خلکو څخه ساتي. چې کله دا آیات نازل شو نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغه خپل کوټې څخه سر راوېستی او وی فرمایل ای خلکو زما څخه ولاړ سئ، الله جل جلاله زه وساتل. د مکې مکرمې د مشرکانو د طرفه یوازې رسول صلی الله علیه وسلم ته خطر نه و متوجه، بلکې ټول مسلمانان په خطر کې ول. د ابی ابن کعب رضی الله عنه څخه روایت دی وایي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم او د اصحاب مدینه منورې ته رالل او انصارو ځای ورکړي، ټول عربو د یو قوس څخه وشتل، یعنی ټول عرب د یو قسمه دشمنان وګرځیدل او ټول په یو سترګه ورته کتل. نو ځکه مسلمانانو شپه بیل اسلحه نه تیرول او د ورځې هم بیل اسلحه نه ګرځیدل، یعنی د شپې او د ورځې به اسلحه ورسره و. اوس به دا بیان درته وشي چې په جنگ او په قتال سره الهي اجازه څو وخت وسوه. د دغه خطرناک حالاتو په جریان کې کوم چې په مدینه منوره کې د مسلمانانو وجود په خطر کې اچولی او د قریشو پر دغه حال دلالت کوي چې دوی هیڅ کله د غفلت د خوبه سره نه راویښیږي او د خپلو سرکشیو څخه لاس نه اخلي. الله جل جلاله مسلمانانو ته په جنګ کولو سره اجازه وکړه. دا فقط اجازه و، د جهاد د فرضیت آیات نه و، لکه الله جل جلاله چې اول دا آیات نازل کړي چې په سورة حج 9 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر. هغه کسانو ته د جنگ اجازه ورکول سوه او ورکول سوې ده چې د دوی سره د کفارو د طرفه جنگ کیږي. دا هم په دې سبب چې پر دوی ظلم کیږي او بېشکه چې الله د دوی پر نصرت او کومک قادر دی. کله چې دغه د جنگ کولو اجازه نازله سوه په دغه وختو کې هغه یوازینی لوی او سرکشه قوت چې مسلمانانو ته متوجه وو هغه د قریشو قوت و. نو حکمت دا و چې مسلمانان خپله سیطره او تسلط پر هغو لارو قایم کړي چې پر هغه د مکې مکرمې څخه شام ته د قریشو تجارت او تجارتي قبیلې تیریږي. او رسول صلی الله علیه وسلم د دغو لارو د سیطرې دپاره دوه عمده کارونه او دوې عمده نقشې عملي کړي. اول دا چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغو قبیلو سره چې د دغو لارو پر شاوخوا پرتې وي یا د مدینې منورې څخه تر دغو لارو پر پرتې وي د حل یا یو پر بل د نه تجاوز کولو معاهدې ولیکي، لکه څنګه چې د مخکې د یهودو سره دغسې معاهده لیکل سوې وه. دغه رنګه د مخه تر دې چې عسکري نشاط یا عسکري تحرکات او غزمې شروع سي د جوهینه د قبیلې سره داسې معاهده ولیکل سوه چې یو پر بل به تیری او تجاوز نه کوو. د جوهینه د قبیلې کورونه د مدینې منورې څخه 3 میله لیرې پراته ول. همدارنګه رسول صلی الله علیه وسلم د نورو قبیلو سره هم نورې د نه تجاوز کولو معاهدې د خپل عسکري غزمو او د غشتو په ترڅ کې ولیکلې چې پر خپل وخت به درته بیان سي. او دویم مهم کار چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه د قریشو تجارتي لارو ته پرلپسې معلوماتي ډلې لېږلې. نو د دغو دوو نقشو د عملي کولو دپاره په مسلمانانو کې عسکري نشاط او تحرکات شروع شول، لیرې لیرې پیرې او غزمې شروع شوې. البته دغه کارونه پس له هغه الهي اجازې څخه ول چې د جنګ دپاره ورکول شوه.
اوس به هغه غزاوي او سریې درته بیان شي چې د بدر تر غزا مخکې پیښ شوي خو یوه شي ته ښه متوجه شئ د سیرت یا د اسلامي تاریخ په کتابو کې هر هغه جنگ ته چې په خپل رسول صلی الله علیه وسلم هغه جنگ ته وتلی وي که جنگ سوی وي که نه وي سوی هغه ته غزا ویل کیږي او هر هغه جنگ ته چې رسول صلی الله علیه وسلم نه وي وتلی بلکې د خپلو قومندانانو څخه یو څوک د یو ټولۍ سره لیږلی وي هغه ته سریه ویل کیږي اوس چې مسلمانانو په عسکري حرکت شروع وکړه دغه حرکتونه فقط د هغه استطلاعاتو یا اخباراتو ګشتو یا ګزمو په شکل سره یو نمونه خلکو ته ښکاره کړه یعنی د معلوماتو دپاره یو دورې او ګزمې وتلې د دغو تلو او راتلو څخه د مسلمانانو مقصد دا و چې په مدینه منوره راګرځېدلې لارې ورمعلومې شي او هغه لارې ورمعلومې شي چې مکې مکرمې ته ځي او د هغو قبیلو سره د صلح معاهدې ولیکي چې د دغو لارو په شاوخوا پرتې دي او په عین وخت کې د مدینې منورې مشرکان او یهود او د شاوخوا هغه صحرایي عرب چې مشرکان ول او پر دوی راګرځېدلي ول په دې پوه کې چې مسلمانان قوي دي او د هغه پخواني ځواب څخه خلاص شوي دي او په عین وخت کې قریشو ته هم یو اخطار ورکړي چې د غفلت د خوبه راویښ شي او ممکن قریش په خپله د تجارت او د اقتصاد دغه خطر حس کړي او د صلح لار اختیار کړي دغه قصد او اراده دوی پرېږدي چې د مدینې منورې مسلمانان د خپلو کورو په مابین کې وژني او د هغه ضعیفه مسلمانانو چې په مکه مکرمه کې پاتې دي د هغو ازارونه پرېږدي او مسلمانان د خپل رسالت د رسولو دپاره په جزیرة العرب کې حر او آزاد پرېږدي اوس به د دغه لیږل سوو سریو حالات په اختصار سره درته بیان شي اول سریتو سیف البحر سیف البحر د هغه ځای نوم دی چې هلته دغه ټولۍ لیږل سوې وه نو ځکه دې اولې سریې ته سریتو سیف البحر ویل کېږي د هجرت په اول کال د روژې په میاشت کې چې د 623 میلادي کال د مارچ د میاشتې سره برابره وه رسول صلی الله علیه وسلم یو ټولۍ یا یو سریه جوړه کړه چې شمېر یې 10 نفره و او ټول مهاجرین ول او د دغه ټولۍ مشر یا قومندان سیدنا حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم اکا دی د دغه ټولۍ بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکی ابا مرصد ابن کناز ابن حسین الغنوي و د دې ټولۍ وظیفه دا وه چې د قریشو پر هغه قافله باندې حمله وکړي چې د شام څخه را رهي سوې ده او 300 نفر ورسره ملګري دي د دغه قافلې مشر ابو جهل و دا هغه اوله ټولۍ ده چې په اسلام کې جوړیږي حمزه رضی الله عنه د 10 نفر مهاجرینو سره د قافلې و طرف ته رهي سو او هلته د سیف البحر په منطقه کې د قافلې سره مخامخ شو دواړه طرف د جنگ دپاره مخ په مخ سره ودرېدل دا ممکنه وه چې د قافلې د خلکو او د مسلمانانو په مابین کې جنگ پیښ شي مګر مجدي ابن عامر الجهني چې د دواړو طرفو سره د صلح او د نه تجاوز تعهد درلودی خپل قوم راويستی هغه د قافلې او د مسلمانانو د ټولۍ په مابین کې ودروي ولزنه غواړم چې زموږ په ځمکه او په منطقه کې د جنگ پیښ شي او قافلې ته د تیریدلو اجازه ورکړه نو د حمزه رضی الله عنه ټولۍ څه نه وکړل ځکه حمزه رضی الله عنه یوازې په دې سره امر کړی شوی و چې قافله راوګرځي دا اجازه نه ورکول شوی چې د بل چا سره جنگ وکړي او بل دغه مجدي د مسلمانانو حلیف هم و یعنی د او د مسلمانانو په مابین کې د نه تعارض معاهده موجوده و نو دغه مجدي ابن عمر په واسطه د قریشو قافله صحیح او سالم ولاړه دغه واقعه د هجرت په اول کال د رمضان المبارک په میاشت کې و چې په دغه وخت کې لا روزه نه و فرض شوې نو د جهاد اجازه د هجرت په اول کال کې شوې ده او اوله واقعه هم د روزې په میاشت کې و دغه څخه مشتدار معلومه شوه چې د روزې میاشت د راحت او د ټنبلۍ د خوب او د خوراک میاشت نه ده بلکې د روزې میاشت د زحمت او د طاعت د جهاد او د عبادت میاشت ده او په راتلونکو بحثو کې به تاسو ووینئ چې د اسلام لوی واقعې او فتوحات په روزه کې پیښ شوي دي حتی د اسلام اوله ټولۍ او اول جهادي بیرغ د روزې په میاشت کې و محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي نو د دویمې سریې او د نورو سریو د سیرت بیان به په راتلونکو برخو کې واورئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین